عبدالله بن عامر بن ربيعه وی خرج سهل بن حنیف رضی الله عنه، او دا واقعی امام حاکم راوړې ده او صحیح سند والا ده. سهل بن حنیف رضی الله عنه یو ورځ ووتو ومعه عامر بن ربیعه، او ورسره عامر بن ربیعه رضی الله عنه. د عامر بن ربیعه د دې راوي پلار دی عبدالله بن عامر بن ربیعه، نو دی خپل پلار یادی، ورسره سهل بن حنیف. یریدان الغسل، ناغو دوانو لامبل غوښتو، یعنی ووتو دې دپاره چې زه وګوري چې هلته ولامبي. فانتهیا الى غدیر، یو تالاب ته ورسېدو چېرې دلته به ولامبو. فخرج سهل يريد الخمر، سهل رضی الله عنه راووتو چې ځان له د پردې دپاره څه کپړی راغسته. خمر صادر ته وایي، کپړې ته وایي چې سړی پې ځان پټ کړي، او خمر شرابو ته هم وایي. نو دا بعض کلمات په د عربۍ ژبه کې دي چې زمونږ په ذهن کې یو معنی پرته وي، موږ وایو چې همیشه به دلته دغه معنی وي، هلته معنی بله. حتى إذا رأى أنه قد نزع جبة عليه من صوف، دا چې ویې کتو نو هغه د کمیس لرې کو تر دې چې هغه په خپله چوغه یې وویسته. په دې سهل باندې یو چوغه وه چې هغه یې وویسته، دا چوغه د وړۍ نه جوړه شوې وه، ځکه چې لامبلو اراده وه. فوضعها، دا چوغه غاړې ته کېښوده. ثم دخل الماء، او بیا اوبو ته ورننوتو. قال، نو عامر بن ربیعه وی فنظرت الیه، ما غته کتو فاصبته بعینی، ما غته کتو نو بس زما نظر پې ولګېدو، یا زما سترګې پې ورلې. او دا دلیل دی په دې باندې چې نظر لګېده حق دی چې کله الله رب العزت وغواړي. فسمعت له قرفقة فی الماء، بس دقه کته هغه ته چې ما وکتو نو هغه په دې اوبو کې رپېدو را رپېدو، او ما دغه اواز واورېدو. ځکه سړي ته پته لګي یو د لامبلو اواز وي چې اوبو کې سړی لامبي، سړي ته پته لګي چې دا سړی اوس صحیح لامبي. یو سړی ډوبېږي یا ګډوډ شي نو په هغې هم سړی پوه شي. فأتیته، نو زه پسې ورغلم. فنادیته ثلاثا، درې پیرې مې ورته آواز وکړو. فلم یجیبني، هغه ماله جواب را نه کړو. بیا رالم په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. فاخبرته، هغه ته مې خبر ورکړو چې یا رسول الله داسې قصه شوې ده. فجاء يمشي فخاض الماء حتى كأني انظر الى بياض ساقيه. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ما څنګه دا خبره وکړه نو هغه راغی اوبو ته ورکوشو تر دې چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم د پنډو سپینوالی ولیدو. فضرب صدره، نو په دې سینه باندې وله ډب ورکو، او دا دعا وی اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها، یا الله بوزي د دنه ګرمي د دې او یخني د دې او درد د دې. دا دې چې نظر شوی دی، دا کوم تکلیف چې دې ته رسېدلی دی مراد دغه دی. چې څنګه دا خبر وکړه فقام، نو هغه ودرېدو، هغه تکلیف یې الله ختم کو. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او اخيه ما يحب، تاسو کې چې کله یو تن په خپل بدن کې یا په خپل مال کې یا په خپل رور کې هغه څه ویني چې دی خوښوي، یعنی دی په تعجب کې واچوي. فلیبرک، نو د هغه دپاره دې د برکت دعا غواړي. فإن العین حق، ځکه چې نظر لګېده حق دی. یعنی دې ځکې ګوره عامر بن ربیعه چې کله سهل بن حنیف ولیدو او د هغه د تک سپین بدن چې لامبلو له کله هغه چوغه لرې کړه، اوس نظره شو. او چې کله انسان د برکت دعا ونه غواړي نو شیطان دا موقع غنیمت وګڼي، او دا هر څه د الله په اجازت سره کېږي. که بعض کمقلان وایي
وی که تاسو وایي چې نظر لګېده حق دی، بیا خو تاسو شرک وکړو. نو شرک خو به دا اله وایي چې موږ ویلی چې نظر په خپله لګي او که الله غواړي او که نه غواړي. نه، موږ خو وایو چې نظر لګېده حق دی، خو چې کله الله وغواړي. داسې مې شوي دي چې یو چا د برکت دعا نه ده غوښتې، حسد یې کړی دی، کینې یې کړی دی، نظر یې نه یې لګېدلی، هغه الله نه ده غوښتلی. لکه څنګه چې موږ د جادو مباره کې وایو چې جادو اثر کوي، خو د الله په اذن سره یې کوي. داسې مې شوي دي چې خلکو کوشش په چا باندې کړی دی چې به د کوډې وکړي، جادو پې وکړي او هغې اثر نه دی کړی. او داسې هم ډېر شوي دي چې اثر شوی دی. د دې نه انکار دا ډېر کمقلتوب په دې دی، یعنې دا خو پرې د قرآن او حدیث دلایل. واقع حال ته وګوره، څومره خلک چې دی هغه د دې کوډ او د دې جادو د لاسه تباه و برباد شوي دي، د هغوی کورونه تباه و برباد شوي دي. بیا په دې کې یو کس راشي وایي چې نه جادو اثر نشتی او جادو هسې خزعبلات دي او دا موږ نه منو. ګوره جادو اثر کوي په اذن د الله سره، او الله رب العزت دا یو امتحان جوړ کړی دی. د الله مخلوق دی چې الله پکې څه کوي، کولی شي. یعنی الله داسې هم کولی شو چې د جادو بلکل اثر نه کولی، او الله داسې هم کولی شو چې د نظر نه لګېدی، داسې هم الله کولی شو. خو دا امتحان دی، دا هم یو تکلیف دی چې انسان ته رسي. لکه څنګه چې ستا بدن په نورو بیماریانو بیماریږي، په خپله بیماریږي د الله په اذن سره. ډېر خلک یخنۍ ووایي او د دوی په منځ کې یو کس پاتې کېږي، هغه یخنۍ ونه وایي، خو الله یې ساتي. یو سړی ډېر احتیاط کوي او هغه بیمار شي، الله غوښتلي چې دی بیمار شي. لکه دا یو څو کاله مخکې، 2-3 کاله مخکې چې کرونا بیماري راغلې وه، ډېرو خلکو به کې احتیاط کو، چا سره ملاقاتونه کول، بیماران شو. بعض هغه چې ملاقاتونه او هر څه یې کول او الله ساتلي. نو څنګه چې دغه بیماریانې د الله په اذن سره لګي، دغه شان د نظر اثر، د جادو اثر دا هم د الله په اذن سره کېږي، او چې الله یې ونه غواړي جو نه کېږي. او څه به کوو موږ؟ د دې حدیثونو به موږ څه جواب ورکوو؟ یعنې موږ به څه وایو چې د قیامت په ورځ الله ته چې یا الله زموږ عقل نه منله، یا به الله ته دا وایو چې یا الله زه دومره ټیټ موحد وم چې ستا د نبي د خبرو نه مخکې وم، ما نه منله ځکه چې هغه شرک دی. یا به داسې وایو الله ته؟ هغه امتحان دی. عقیده د شرک دا ده چې ته د الله سره یو مخلوق شریک کړې او هغه تصرفات وله ورکړې چې کوم تصرفات صرف د الله دي. موږ خو دا خبره نه ده کړې، موږ خو دلته موحدین یو الحمدلله. موږ وایو نظر اثر کوي په اذن د الله سره، دی د توحید وایي. او عین توحید دام دی چې څه د الله پیغمبر راته ویلي دي په هغې ایمان دی، ځکه چې دا پیغمبر هغه الله را لېږلی دی او موږ یوازې د هغه الله بندګي کوو. نو چې هغه د پیغمبر را لېږلی دین د بیانولو دپاره چې هغه راته یو خبره وکړي، نو موږ څوک یو چې بیا پکې ګوتې وو او یا وایي چې دا عقل مني او دا معاشره نه مني او دا پښتانه نه مني او دا زموږ مذهب نه مني. دا کیسې د توحید خلاف دي. کوم خلک چې دا خبرې کوي که نه، د دوی په توحید کې کمی دی. چې ټیټ موحدي، کلک موحدي، په الله ایمان مضبوطي، نو د هغه د ایمان دی چې الله د پیغمبر را لېږلی د دین د بیانولو دپاره دی. دی به بیانوي، زما او ستا کار دی د هغې تصدیق کول، د هغې اورېده، په هغې عمل کول. زما او ستا کار دا نه چې دی په مقابله کې به ودرېږو. دې حدیث کې یو خو دا مسله ثابته شو چې نظر لګېده حق دی. د چا؟ نو دا بس پښتانه خو زموږ نظر نه لګي. اوس دا ما ته پته نشته چې ده ته چا دا خبر ورکړی چې ده دا نظر نه لګي، ځکه چې دې خو پته هم نه لګي. تاسو کې چا ته پته شته؟ که چا ته پته وي ما ته دې ووایي چې ده ته څنګه پته لګېدلې ده. که تاسو کې هم څوک دي چې وایي چې زما نظر نه لګي، نو مهرباني به وي که موږ خبر کړي چې ده ته څنګه پته لګېدلی چې ده نظر نه لګي. وحي ورته شوې ده، خوب کې ورته الله ویلي، که جبریل راغلی و، که نه د رسول وسلم د حدیثونه د ټول امت دپاره دي سوای د ده نه. اوس دا ما ته پته نشته. ګوره دې ځای کې د حدیث ته تاسو سوچ وکړئ. رسول وسلم وایي که څوک په خپل ځان کې داسې څه ویني، معنی ده چې انسان په خپل هم ځان نظره کوي.
نو دې نه دا مسله راووته چې نظر ګوره لازم نه ده چې دا د حسد د لاسه لګي، اکثر د حسد د لاسه لګي. اکثر چې انسان نظر کېږي نو هغه د حسدګر د لاسه. خو دې سیم کېږي چې کله ته خپل ځان په خپله نظر کړي نو ځان سره خو څوک حسد نه کوي. په مخه سړی ځان ته ګوري که نه، لکه بدن یې ښایسته دی یا څه بل څه شی ورسره په مال کې دی، خپلو بچو ته ډېر ګوري را ګوري، مینه یې پرې راشي او د برکت دعا وله نه غواړي. شیطان دا موقع غنیمت وګڼي خپل بچي نظره کړو. نو ګوره سړی خپل بچی هم نظره کولی شي، لازم نه دی چې را نظر لګېده دا به د هغه چا چې هغه تا سره حسد او کینه کوي. یو خاوند خپله ښځه نظره کولی شي، یو ښځه خپل خاوند نظره کولی شي، یو ملګری نظره کولی شي. چې هر ځای کې داسې څه وینئ چې مینه دې پرې راشي، محبت دې پرې راشي، تعجب کې دې واچوي، د برکت دعا وله غواړي. تبارک الله وایه یا بارک الله وایه. دا صرف ماشاءالله ویل دې کې د برکت دعا کوم ځای کې ده؟ ماشاءالله معنی خو دا دی چې څه چې الله وغواړي. د برکت دعا سره تبارک الله یا بارک الله، الله دې پکې برکت واچي. او که دغه نه په عربۍ کې نه په پښتو کې ووایي الله دې پکې برکت واچي، چې د انسان د دغه نقصان نه بچ شي. اوس زه په دې هم نه یم پوه، یو خو په دغه نه یم پوه چې دې بعضو ته څنګه پته زما نظر نه لګي. یو په دې وایي د شین سترګې نظر لګي او د بل تور سترګې نه لګي. چې دا ګوره کوم کتاب کې دي؟ ما انزل الله بها من سلطان. الله خو دې څه نه دي ویلي، د الله په دین کې نشته. یاره وایي تو ته ماشاءالله ووایه، نه وایي زما نظر نه لګي. نظر وی د شین سترګې لګي، شین سترګې سړي نه ځان ساته. نه، نظر د هر چا لګي، د دې د رنګونو سره کار نشته. او چې شین سترګې یا ودي سترګو والا د برکت دعا وغواړي نو هېڅ پکې نشته. او چې دې تور سترګې دا سترګې قړاګې راویستي او د برکت دعا نه وایي نو کېدی شي دا نظر ولګي. بله مسله، هغه سړی د برکت دعا نه غواړي چې کوم سړی د مسلمانانو دپاره خیر نه غواړي. غالبا کله داسې هم کېدي سړي نه یېری شي، خو غالبا او خفه کېږو به نه، داسې نمونې به راته په پښتنو کې ډېرې میلاو شي. لکه د اخ په ځای ووایه الله دې پکې برکت واچوي. څنګه؟ نو څنګه؟ څه خو د الله خزانې دي دلی ورکړي. دا د نهر د وږي د خوی نه د فقیر دا هغه سړي کار دی. نور خو ماته پکې نور الفاظ نه ښکاري چې نور پسې مخکې ورشم. یو سړی دی ښایسته کور دی، الله دې پکې برکت واچي، الله وله ورکړی. اوس که ستا هم زړه کېږي چې الله دله درکړي جو د الله پراخه خزانې دی، یا الله مال هم راکړه، د ده دې کې برکت واچو، یا الله مال هم داسې راکړه. یو سړی ښایسته دی، الله دې پکې برکت واچوي. ښایسته بدن دی، الله وله ورکړی دی، د انسانانو خو پکې څه کار نشته. یو ماشوم دی ولیدو په سبق کې تکړه دی، خوی کې تکړه دی، د برکت دعا وغواړئ چې الله نیک عمل یې لوی کړي. او داسې پسې بیا ځه د نهر خوی مه کوئ ښه